in God. Not because my parents told me to. Not because someone else told me to. But because I've experienced how awesome he is. بدی بیخي نه یادوم خی بیا ښه ساتمه چا چې هیر کړی یمه یاد د هغه ساتمه زه خو همدې خراب کړم د هر چا زړه ساتمه. سلامونه لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ. نن به په تاسې باندې د کندهار عینو مینه وګورم. نو راځئ ملتیا را سره وکړئ، ښایسته خلک یې دي. انشاءالله که ویډیو خوند درکړو نو چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ چې همداسې د وطن ښایسته خلک تاسې ووینم. کتونکو ماشاءالله ډېر غټ شارک ده دا لکه چې بیخي سټنډرډ لیول باندې جوړ شوی ده. الله دې بس همداسې ټول افغانستان ښایسته جوړ کړي چې ورور وګرځي او په تاسې وویني. कर लूंगा जमा दौलत व जर उसके बाद क्या, कर लूंगा जमा दौलत व जर उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर उसके बाद क्या, शेरो सखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या, मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, वापस वही पुराना नगर उसके बाद क्या, एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागे कमर उसके बाद क्या, उठी थी खाक खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खबर उसके बाद. خدای دې راوله. خدای دې یاران راولي په خیر روژه مبارک. شکر تاسو حال ده. څه کوې د عینو مینه کې؟ عینو مینه کې نو بالا دغه ځوانان ته مو د کان ایستلی دي شمې به رانیسي ښه و خوارې ده نو کوم شی ډېر خرڅېږي؟ بالا خو هېڅ الکوزي ډېر خرڅېږي. الکوزۍ ډېر خرڅېږي؟ هو مینهوال یې زیات دي. مینهوال یې ماشاءالله زیات دي. په خپله کومه نوشیجان کوې؟ زه خپله نو بس پرېښور مې خوښ ما ته به کومه یوه راکړي؟ چې تا لا ورچېږه وایي چې چېرته زه خو الکوزۍ را باندې وچېږم. بېخي نو بالا ستا په خدمت کې مېلمه دي یم بس. خدای دې کله راولي نو یو هېډ الکوزۍ به نوشیجان بېخي الکوزي درته راواخلم که یې درته راواخلم الکوزۍ راواخله. کتونکو ورور سره مې واخلو ګپ ونیو له خیره دغسې مخکې شو. نو دکان خو دې ډېر ډک ده دا ولې؟ که نه؟ مه کوه دومره سوچونه او فکرونه د دې ژوند په اړه چې څه به وکړم او څه به کیږي، ځکه هغه چا چې دغه ژوند درکړی هغې به هم ستا د ژوند په اړه څه فکر کړی وي. هغه مسایل او هغه خبرې چې ستا د وس وتلي هغه ټولې الله ته وسپاره، ځکه د هغه سره یې حل مخکې د مخکې نه پروت وي، خو هغه ستاسې د صبر امتحان اخلي. الله تعالی فرمایي دا دنیا ماته د مچ د وزر په اندازه هم ارزښت نه لري، نو ته د مچ په وزر کې خپله برخه څومره بولي. په ژوند کې په ښو حالاتو شکر او په بدو باندې صبر وکړه. قرآن یې موږ ته وایي. السلام علیکم.
رحمت بھائی څنګه یې جوړ طبیعت دې څرنګه ده شه الحمدلله اینو مینې ته راغلی او څه غورې څه کیسې دي الله خو بس ژوند مې تېرېږي ژوند دې تېرېږي ته نو کومه ځای راغلی ولا زه کابله په خیر را رسېدلی او خیر دې څنګه نصیب. کابل کې حالات څنګه وو ولا خوندور زبردست بیخي په راغلی خو مې نه او. شعر میر دې زده ده شعر مې بس یو شعر ورور یای وای د رحمان بابا وینا به هلته در پکار شي د رحمان بابا وینا به هلته در پکار شي چې یوه دیوار ته مخ بل پکې شا شي بېشکه والا خوشحاله شو نو ووایه یو شعر ووایه چې به زم زمه درچې ووایه و چې الله در سره من وي رحمانه چې لښکر یې در سره وي یک تنها وایي د هزار کا بازار منګلی نه دی هر سړی بخت المذهبه پورې یار دی ما د خدای دپاره یار نه دی لیدلی بېشکه والا دا خو دې رحمان بابا ته ګوته بغاښ دی خیر کتونکو سین و سونکیزی ډېر زبردست دی چې ته مې ځان راورساو بس دواوې کوي سي ورور همداسې ښایسته وطن تاسې ویني نو سپورټ وکړئ سپورټ که نه کوئ نو کیسه بیا ګډه وډه کیږي اصلي سین دلته اون د کتونکو خلک راوتلي دي میله باندې چکر یې وهي کتونکو ډېر زیات خلک راغلي دي اینو مینې ته نو تاسې وینئ په ویډیو کې ستړی مه سه حاجي او خیر اوسې ته ستړي مه سه ښه یې بیداره یې کراري ده دا ښایسته ځای څه په نامه ده دا خو نو دغه ده دا څه دی څه ده سیټا چوک سیټا چوک او اینو مینه عینو مې میلې ته راغلی میله میلې ته راغلي د خیر څه وخت نه یې راغلی یو ګړی کې راورسېد یو ګړی وا یعنې څومره وخت کېږي یعنې یو ساعت کېږي چې راغلي ښه ساعت ما په باندې تېر شوی اووه ساعت مې کور پاته شوی کور پاته شوی وا څرنګه تېر شوی مې دی نسته ښه بېشکه څه نوم دې ده نوم ولي مبارک محمد علي محمد او ولي محمد ولي محمد نو اوس کیسې راته وکړه نو د کوم وخت کیسې درته وکړم د ظاهر شاه د وخت کیسې وکړه یا ظاهر شاه
کوم وخت کیسې راته وکړه نو اوس دا دوستان دې مو وګورې. د داود بابا د شپو کیسې دي هغه ښه د شورویانو د شپو د شورویانو د شپو څه خاطره؟ مقصد دا چې خاطره وه چې دوستا یوه روژه یوه میاشت په خونه کې میسره وو د هغه دربو څوک نه سوی راوتلی ته خو داسې شتې ښه اوس خو نو سېټا چوک ته راغلي داسې شتې دي که نه موټران دي ټکټران دي وروره بس خوشحاله سو. و کتونکو د ښایسته خلکو سره به چای نوشي جان. آفرین خوندور چای خو ده. کتونکو دا و د نن ورځې ویلاګ خدای دې وکړي چې ساعت مو راسره تېر شوی انشاءالله په بل ویلاګ کې بل د وطن ښایسته ځای کې بیا د تاجدارانه چوپړ کې حاضرېږم. اوس مو په لوی خدای سپارم. خدای په امان. خدای د بلال د یو اذان د برکته د دې سپینو نه مخکې دغه تور جنت ته بوځه او هغې که څه خطا کړي وي ماله یې سزا راکړه هغې که څه خطا کړي وي ماله یې سزا راکړه زما په ثوابونو زما مور جنت